د ترکیې فوټبال فدراسیون یا ټي اف اف د قمار د سترې رسوايي د څېړنو په لړ کې په سیالیو کې د 1024 فوټبالرانو ګډون ځنډولی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې د مسلکي فوټبال د ډیسپلین کمیټې د سپارښتنې پر بنسټ دا پریکړه شوې او د ځنډول شوو لوبغاړو له ډلې څخه 28 تنه د هیواد د لوړې درجې یا ټاپ ډیویژن کلبونو سره تړاو لري. په همدې موخه د ترکیې د فوټبال دریم او څلورم ډیویژن سیالۍ د 2 اونیو لپاره درول شوې دي، خو د دویم ډیویژن لوبې به دوام ولري. د لوبغاړو لخوا د قمار وهلو قضیه څو اونۍ مخکې هغه مهال راڅرګنده شوه کله چې فوټبال فدراسیون 149 ریفریان یا لوبڅاران او د هغوی مرسته کوونکي یا اسسټنټ ریفرز د قمار له تورونو وروسته معطل کړل. د یوې رسمي ادارې د څېړنو له مخې د دغه هیواد له 501 ریفریانو څخه 301 کسانو د قمار شرکتونو کې حسابونه درلودل او 152 تنو په فوټبال لوبو شرطونه ایښي وو چې پکې 9 لوړپوړي ریفریان او 15 مرسته کوونکي ریفریان شامل وو. تر دې مخکې د قضیې په تړاو د 21 کسانو د نیولو امرونه هم شوي وو چې په هغو کې 19 لوبڅاران او د یو سوپر لیګ کلب رئیس هم شامل وو. د محلي رسنیو د راپور له مخې په دغه قضیه کې د دوشنبې په ورځ 8 کسان د یو کلب مشر په شمول نیول شوي هم دي. د ترکیې د فوټبال فدراسیون رئیس ابراهیم حاجی عثمان دا پیښه اخلاقي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې د فوټبال لوبه به له هر ډول فساد او ګندګۍ څخه پاکه شي.